اخرنی کس چې به جنت ته ځي تاسو ته د هغه خبر ذکر کوم لکه دا کوم چې په اوله کې ځي دا خو ډېر اوچت خلک دي خو کوم چې به اخرنی کس جنت ته ځي که تاسو د هغه باره کې واورېده نو تاسو به حیران شئ حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده آخر من يدخل الجنة رجل اخرنی کس چې به کوم جنت ته ننوځي فهو يمشي مرة ويكبو مرة روان بي نو کله به رولیږي کله به نیغي کله به رواني کله به نیغي وتسفعه النار مرة او کله کله به د ورم لګي د جهنم ده فاذا ما جاوزها التفت اليها نو کله چې د جهنم نه روزي د جهنم ته مخ واړي او بګوري وي بچ تبارك الذي نجاني منك برکتونه ولدا غزات چې تانه ازازات کړم او تانه رويستم لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احد من الاولين والاخرين الله ما لدیش نعمت را کړی دی چې د مخکینو کې چاله ور کړی نه پورستنو کې چاله ور کړی دته ګوره د جهنم نه راوته صرف د جهنم نه راوته دا ګوره د غټ نعمت ښکاری فترفع له شجره نو دی بناسي د غزي کې جهنم په دی خوا کې یوونه به الله راوخیږي نو دی بوي چې ای رب يعني ايه زما رب ادنني من هذه الشجره ويلا ما دوني تنجديك چې دې په دې سوري کې کینم واشرب من مائها او چې دغه کې مو بيجا غوس کم الله بو ته چې ابن ادم اې د ادم بچیا لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها د ادم بچی کې دې شي زته له سوال پوره کما او د نعمت زته له درکم خطبه نورم غواړي هغه بو چې لا يا ربي نا ويعاهده الا يساله غيرها او د الله سره بلوزو کې چې زبد دین علاوه نور څه نه غواړم رب العالمین به فیدنیه منها الله سبحانه وتعالى به دغه جنت عفوا الله سبحانه وتعالى به دغه ونی تنجدیک فيستظل بظلها ويشرب من مائها ندیل توکینی دغه په سوري کې وببس کې ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى بل وانا بالله روخي چې هغه دغه ونی نه خېستې دا کوم چې مخ کې و فيقول اي رب ندب الله توي ادنني من هذه يلا ديوني تمن يجديك چې دغه ځکه مې وبدي غوس کم او کم سور دې چې هغه ته کینم لا اسالك غيرها د دین لوزته نسنه غواړم الله بو ته چې ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تمثل لوز نو کړي چې زب نور سنه غواړم نبي ابو تعالی وی چې کې دې شي زته دې ته نږدې کوم نو ته به زمانه نور سو غواړي ناغه بو سره لوزو کې چې بیا نور سنه غواړم او الله سبحانه وتعالى به معذور غني ځکه چې هغه صبر نشي کولای چې دا خسته ونی او ترخی جن صبر هغه کم ځي کولای شي ثم ترفع له شجره عند باب الجنه ندی به دوی مونی ته الله نږدې دا غین بعد بدریم ونه الله سبحانه وتعالى د راخکاری کې چې هغه بالکل د جنت لري دروازې سره یي او دغه ونه به د دې اولنی دوانو ونه خسته نو دی بو چې یا رب ادنی من هذه یا لما دغه ونی ته نږدې کا چې دې په دې سوري کې کینم او دغه د وبوس کما او د دین لو بزتانه سنه غواړم الله سبحانه وتعالى بوته ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تما سر مخکم لوس کړم چې زب نور سنه غواړم بیا به سره د لوز کې چې الله بس نور سنه غواړم الله سبحانه وتعالى به هغه ته نږدې فاذا ادناه منها فيسمع اصوات اهل الجنه نو چې کله الله دغه دروازې ته نږدې کی ندی به د جنتیانو غوازونه ووري او دغه خوشالیان او دغه غب شپ او دغه خندګان ندی به چې یا ربي ادخلنيها چې دې براغنه خدنه مینه بس چې دنه ورشم جنت الله به ابن ادم اې ادم بچیا ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها ته دې راځي چې ته د دنیا امر دنیا څومره بچی ده چې دنیا امر بچی در درکم او دغه پشان ورسره نورم درکما ناغبت یا رب تستهزئ مني وانت رب العالمين يلا تبما بوري خاندي او رب العالمين ويفضحك ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود چې کله دا خبره کوله نو وی خاندل نبی دې مرګرو ته زمان ته پوښتنه کوي چې ما ولي وخاندل هغه ته مما تضحك تولي خاندي وهكذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم رسول سم چې دا حدیث یې هغه خاندلی وبدیږي او چې کله و خاندل نو موږ ته پوښتنه کړو چې مما تضحك يا رسول الله ته ولي خاندي يا رسول الله
وی من ضحك رب العالمین وی ما په دې وخندل ځکه چې دغه ټیم کې به الله مو وخاندي چې کله وته دغه انسان وته وی چې تستهزئ مني وانت رب العالمین نو الله به دوی چې انی لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر زه خاندم نه پته پورې چې څه غواړم هغه کولای شم دا ګوره اخرنه جنتی دی دنیا او د دنیا په هنچ را بچي بل پیر کې دا به اخرنی کسته ملوي یو حدیث کې دا راځي د مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې شتي وی سأل موسی صلی الله علیه وسلم ربه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی موسی علیه السلام د خپل رب نه تپوس کړو ما ادنى اهل الجنه منزله یلا په جنتیانو کې چې ټولو نه کم لاندینه کسته اغلب الله سور کتاب ولا سور کې نو هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه ابا هغه کسي چې په اخره کې براوستې شي جنتیان به ټول جنت ته تریده او بالکل په اخره کې راځي فيقال له د تبول شي جنت ته ننوز دې بودري په دغه ځکه وي بچي يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم يلا زمو بږي زي خلکو ټول زین نیولې او ځان له بږي هر څه لګولې سجل چا دی هغه ته ملو شوی دی فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا استدخوخه چې په دنیا کې دی او بچای چې د غمر بچای دی درکو ناغبو چې رضیت ربي په دې غزر عظیمه الله بو دوی چې لك ذلك استد پر دغه بچای شو ومثله 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 پینځه پیری لو داغه په شان پینځه پیری فیقول فی الخامس رضیت ربي یلا په دې راځي په دې پینځه پیری نو بیا بو تعالی وی هذا لك دغه استد پر شو وعشره امثاله او د دنیا د بچای په شان چې لس پیری کې د استد پر شو ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك او استاد پر بدی کې هغه سدي استاد پر بدی کې چې ستاسو نفس غواړي او ستاسو سترګې پاغي باندې یخيږي او ستاسو سترګې ته خو نخلي هغه استاد پر دین غبو چې رضيت ربي يلا ز راضي ما په دی باندې په بل روایت کې راځي چې کله چې اخرنه کس رويشته شي د جهنم نه او د عبد الله بن مسعود روایت ته الله بو تيجي جنت تنوزه فياتيها فيخيل اليه انها ملأ کله چې درجه جنت ویني دې بوجي د هډکت نو واپس بشي وي بچي يا ربي وجدتها ملأ يلا جنت هډکت اتما ته جننوزه الله بو توي اذهب فادخل الجنه لا شي جنت تنوزه دې برشي بیا بر واپس وي چې الله جنت هډکت ټول خلکو بږي زین نیولي الله بو تبيوي اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها استاد پر په جنت کې دومره زیاده لکه د دنیا د ټوله دنیا چې شي او دغه په شان چې لسند نور کې ناغه بو ته تسخروا بي وانت الملك يا تبوا بري خاندي او تبع شيء نو عبد الله بن مسعود فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل تر دې چې دغه غاخونه چې د ښکارش او دا خبره وکړه ذالک ادنى اهل الجنه منزله د په جنتیانو کې د ټولو ناغلاندینه کسته تاسو دین اندازه ولګوي چې په جنتیانو کې چې کوم لاندینه کسته د ټولو نه لاندینه دغه د حال له اغلب رب العالمین د دنیا امر او د دنیا په شان چې لسند نور کې دومره زیب ول الله په جنت کې ورکینو بیا مسخه الله چې دا خلکو بس حالي کم خلک چې په جنت الفردوس کې